د کمال فن ایوارډ کمیټې میټینګ وشو نو په هغې کې زمرا بللی شو یو کس د پښتو چې دی اجمل خټک صاحب هغه دا ایوارډ اخیستی د دې عموما اردو انګریزۍ لیکوالانو ته دا ورکړی شوی دی نو ما پکې نن دا تجویز وړاندې کو چې دا که فرض که یو کال اردو انګریزۍ ته یو کال یوې صوبې ته بیا بل کال اردو انګریزۍ ته بیا بلې صوبې ته بیا داسې وار په وار صوبو ته یي نو په دې کې به هر 8 کاله پس به د صوبې وار راځي په دې کې چې کوم کتابونه په ټول کال کې چاپ شي نو د نثر لبیل او نظم لبیل د هرې ژبې ټولو له ایوارډ ورکول کیږي پاکستان اکاډمي ادبیات ته طرف نه او دغه 2 لک روپۍ د کتاب په سري نو په پښتو کې چې کوم کتابونه زما خیال یو کم سلويخ کتابونه د نثر او د نظم پاغه په منځ کې مقابله وا د نثر په میدان کې د عبدالکریم بریالي صاحب پر رحمان بابا په متن باندې ډېر نایاب کتاب لیکلی دی نو هغه وګټو دغه انعام او په شاعرۍ کې د میمر شفق صاحب کتاب ګلرنګ چې دی دا د میمر شفق صاحب د شاعرۍ وړاندې کتاب دی یعنی د شفق صاحب تر اوسه پورې د شاعرۍ کتاب چاپ نو سردار یوسفزي صاحب د ټول اول خو ستاسو مننه چې تاسو دومره هڅه لرئ چې د خپلو خلکو نه د خپلو ادیبانو نه ځان خبر ساتئ اکاډمي ادبیات پاکستان د پاکستان واحده اداره ده چې دا د ادب د ترقۍ دپاره په سرکاري سطح باندې کار کوي نو په دې کې نن میټینګ وشو د کمال فن ایوارډ کمیټې میټینګ وشو نو په هغې کې زم رابللی شوی وم دا څو ځله مخکې زه راغلی ما نو زمونږ څو لیکوالان چې دي هغوی مونږ وخت په وخت وړاندې کړي دي نن ما د پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم خټک نامه وړاندې کړې وه چې هغه د دې لایق دی د دې نه وړاندې مطلب چې د همیش خلیل صاحب او د زیتون بانو بیبي او د قلندر مومند او مختلف نامې وخت په وخت باندې مونږ وړاندې کړي دي چې یاره دا دوی ته میلاو شي خو چونکې د دې ایوارډ دا سلسله داسې ده چې یو ایوارډ او پای کې ټول پاکستان دی او د پاکستان ټولې ژبې دي او اردو هم ده انګریزي هم ده نو د دې عموما اردو انګریزۍ لیکوالانو ته دا ورکړی شوی دی نو ما پکې نن دا تجویز وړاندې کو چې دا که فرض که یو کال اردو انګریزۍ ته یو کال یوې صوبې ته بیا بل کال اردو انګریزۍ ته بیا بلې صوبې ته بیا داسې وار په وار صوبو ته یي نو په دې کې به هر 8 کاله پس به د صوبې وار راځي نو په هغې کې به د دغه صوبې لیکوالان کینی او هغوی به فیصله کوي چې یاره چاله ورکول پکار دي نو د دغې به فایده دا وي تر اوسه پورې په کال 1999 کې دا ایوارډ شروع شوی دی او په دې کې تر اوسه پورې یو کس د پښتو چې دی اجمل خټک صاحب هغه دا ایوارډ اخیستی دی بل چاته دا نه دی ورکړی شوی نو په 20 کاله کې دا که فرض که زما دا فارموله چې راشي نو اوس په تر اوسه پورې 3 کسانو ته ورکړی شوی وی هر 8 کاله پس به وار راځي نو دغه تجویز ما ورکړو ټوله کمیټي را سره متفقه شوه او هغه مې چیرپرسن ته ورکړو نو هغوی به د بورډ آف ګورنرز په میټینګ کې بیا په دې باندې خبرې کوي نو دا یو داسې ایوارډ دی چې دا د پاکستان د ټولو نه غټ ایوارډ دی په دنیا کې چې نوبل پرایز دی نو په پاکستان کې کمال فن ایوارډ دی او دا تر اوسه پورې چې کومو خلکو ته ورکړی شوی دی نو هغه په خپل هنر کې په خپل میدان کې هغوی څه نوې تجربه کړي نوی کمال یې ښودلی او د ادب په دنیا کې ځان په خلکو باندې داسې منلی چې ټول خلک یې پیژني هم ورسره محبت هم کوي او د ادب نوې لارې چارې هم جوړې کړي نو نن دا افتخار عارف صاحب ته ورکړی شو په شریکه باندې ټولو بیا ووټینګ وکړو او چې کم زیات خلک د چا په حق کې نو هغه افتخار عارف صاحب هغه ته ورکړی شو نو زمونږ د ټولو شریکه فیصله دا وه چې افتخار عارف ته دې ورکړی شي نو دغسې چې د صوبو خپل شي نو په هغې کې دوی وایي چې یو ایوارډ به وي یعنی دوم نشو کولی یو به نو چې یوي نو دا کم تجویز چې ما وړاندې کو که په دې عمل وشي نو ټولو صوبو ته او ټولو ژبو ته به خیر ورسي په دې کې چې کوم کتابونه په ټول کال کې چاپ شي نو د نثر لبیل او نظم لبیل د هرې ژبې ټولو له ایوارډ ورکولی کیږي پاکستان اکاډمي ادبیات ته طرف نه او دغه 2 لک روپۍ د کتاب په سري نو په پښتو کې چې کوم کتابونه زما خیال یو کم سلويخ کتابونه د نثر او د نظم په هغې په منځ کې
کې مقابله وا پای کې مقابله ونه پاغه کې د نصر په میدان کې د عبدالکریم بریالي صاحب پر رحمان بابا په متن باندې ډېر نایاب کتاب لیکل دی نو هغه وګټو دغه انعام او په شاعرۍ کې د میمر شفق صاحب کتاب ګلرنګ چې دی دا د میمر شفق صاحب د شاعرۍ وړاندې کتاب دی یعنی د شفق صاحب تر اوسه پورې د شاعرۍ کتاب چاپ نو هغه ګټلې زه خوشاله یم چې زمونږ دواړه لیکوالان چې دي یو د کوټینا پښتون شو یو د پښتونخوا نه پښتون شو بلکې د اسلام آباد نه پښتون شو نو دا خبره ده چې زمونږ دغه لیکوالان زمونږ د درانه مشران چې دي وقدرېږي ونمانځلی شي او د دوی حوصله افزایي مو شي د دې سره سره د پاکستان په کچ باندې د هغې نامه هم وځلیږي او روښانه شي